الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستانو نن د استغفار ویلو چې کومه طریقه ده او په استغفار ویلو باندې څنګه زموږ تاسې مقصدونه مقاصد یا کوم ارمانونه پوره کیږي فاستغفار ویلو سره څنګه موږ تاسې د پیسو د مال برکت پیدا کولی سو په استغفار ویلو سره څنګه د کاروبار بندش ختمو په استغفار ویلو سره مال او دولت څنګه ډیرو او په استغفار ویلو سره په کور او په مال او زامنو بچانو باغ او کښت کرونده کې څنګه برکت راولو دغه طریقه مختصر د خپل شرایط او سره د خپل پریزات پریز سره نن مختصرا تاسو په مخ کې ذکر کوو د دې شروع د قران کریم په یو مبارک آیات سره کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله جل شانه فرمایي په سورۃ النوح کې فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا دغه مبارک آیات الله جل شانه په دې کې فرمایي چې په استغفار ویلو سره ستاسو ګناهونه چې کم دي دا بخښل کېږي په استغفار ویلو سره د خپلو ګناهو بخښه وغواړئ او په استغفار ویلو سره ستاسو توبه قبلیږي په استغفار ویلو سره د الله جل شانه سره محبت زیاتېږي د خپلو ګناهو بخښنه ده په غوښتل کېږي او په استغفار ویلو سره د انسان مال ډیریږي په مال کې برکت راځي خیر او برکت او ډیروالی راځي هر قسم نقصانات چې په مال کې راغلي وي هر قسم بندش پکې راغلی وي دا په استغفار ویلو سره لازمي ختمیږي او په استغفار ویلو سره مال اولادونه زیاتېږي خیر او برکت کې راځي بارانونه پکې راځي باران پکې وریږي او په استغفار ویلو سره په استغفار ویلو سره باغونه میوه کوي او په استغفار ویلو سره نهرونه اولی دا بهیږي نو دا د قرآن کریم آیات دغه پنځه غټې کامیابی قرآن کریم ذکر کړي دي دا فواید او د تاثیراتو ته د استغفار ویلو چې موږ تاسو رسیږو دغه یو څلور شرایط چې کوم دي داسې یو څلور خبرې دا په عمل کې راوستل ډېر ضروري دي اوله خبره دا ده چې په دې به موږ یقین کوو چې څومره اندازه مې وس یا هغومره اندازه به یقین کوو چې دا د قرآن کریم فیصله ده په دې زموږ یقین دی چې په استغفار کې دغه تاثیرات او فواید شته او دې ته به زه ځان رسوم دویمه مسله دا ده چې سړی به صدقه کوي د خپل وس مطابق چې کومه وظیفه کوي د هرې وظیفې سره څه صدقه لازمي ده ځکه دا علما کرامو ته معلومیږي دا صوفیانو ته دا معلومیږي چې وظیفه څومره تاثیرات زیاتوي په وظایفو کې نو چې استغفار سړی کوي روزانه به د خپل وس مطابق لس یا شل یا دېرش څه نه څه صدقه به روزانه خامخا کوي بیا به د تاثیرات زیاتیږي او دریم شرط یې دا دی د وظیفې د تاثیراتو د زیاتوب د وظیفې تاثیراتو د زیاتوب د وظیفې چې کوم دي دریم شرط دا دی چې په اوداسه سره سړی وظیفه کوي دا ډېره ضروري خبره ده په اوداسه باندې په وظایفو کې ډېر تاثیرات زیاتیږي په پاکي باندې بغیر اوداسه هم ذکر صحیح دی خو په اوداسه سره تاثیرات پکې زیاتیږي او څلورم شرط یې دا دی چې د خپلې خولې کنټرول کول ځکه د خولې څخه داسې ګنده الفاظ راوځي چې سړی ډېرې خبرې کوي په یوه پلا د وظیفې چې څه تاثیرات دي څه ثوابونه دي څه فواید دي دا ټول محنت په یوه خبره سره خاورې کېږي یعنی که یو سړی د وظایفو څخه وروسته درواغ ووایي د وظیفې تاثیرات یې ختمیږي که چیرې یو سړی د وظایفو څخه بعد غیبت وکړي تهمت ووایي ښکنځل وکړي بدې الفاظ وچاته ووایي د دې سړي د وظیفې تاثیرات چې کېږي هغه ختمیږي نو چې څومره پر خپله خوله باندې یو سړی کنټرول ساتي هغومره وظیفه او په دعا او په عباداتو کې زیات تاثیر راځي دا څلور مختصرا شرطونه ما تاسو ته ذکر کړل چې دا د هرې وظیفې لپاره ډېر لازمي دي
امام حسن بصري رحمه الله ته یو سړی رالی د کښتسالۍ چې شش کال ډېره کښتي ده د دې یو علاج امام حسن بصري رحمه الله ورته فرمیل استغفار به وایاست یو سړی رالی ویل زما اولاد نسته امام حسن بصري رحمه الله وفرمایل چې ته استغفار وایه یو سړی رالی چې زما په مال کې برکت نسته زما مال دکانداري کاروبار اقتصاد دا نسته ولته به استغفار وایه یو سړی د باغ شکایت وکړي هغه هم ورته استغفار به وایه یو عالم پوښتنه جوړه کړه چې ای امام حسن بصري رحمه الله دا ټول ته تا استغفار وروښوي د استغفار وظیفه دې ورکړه امام حسن بصري رحمه الله وفرمیل چې الله جل شانه ذکر کړي دي چې په استغفار کې دغه فواید شته نو د دغه فوایدو په بنیاد باندې استغفار وظیفه کول د هغه تاثیرات کول هغه تاثیرات د ځان رسول هغه زه یو مختصره طریقه ستاسو په مخ کې ذکر کوم چې د هر لمانځه بعد یولس واره درود شریف صلی الله علیه وسلم او سلسل واره استغفر الله واتوب الیه ویل استغفر الله واتوب الیه سلسل واره 500 واره سول دا استغفار ویل د انسان لپاره ډیره ضروري ده که چیرې په 500 استغفار د انسان علاج نه کړي بیا به زر استغفار وایي به زر استغفار علاج نه کړي ګناهونه زیات بیا به 2000 استغفار وایي حتی صوفیان علما د ذکر والا علما چې کوم دي هغه 1,25,000 واره اول د واره استغفار وایي بیا روزانه د خپل معمول مطابق شروع کړي نو سلسل واره د هر لمانځه وروسته ویل او یولس واره درود شریف په سر کې او په پای کې ویل دا د انسان د کامیابۍ لار ده او په هغه شرایطو په عمل کې زموږ په چینل باندې چې کومې ویډیوګانې اپلوډ کېږي کومه وظیفه چې ذکر وي که اوږده وي که غټه وظیفه وي که مختصره وظیفه وي د هغه سره په خپل شرایط خپل فریض ذکر سوی وي د ملګرو سره شیر کړي چینل در سره سبسکرایب کړي او موږ په دعاګانو کې مه هېروئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته